د افغان کرکټ اسوسییشن مینوالو ستړي مشئ، زه حمید شجاع یم او دا مهال دلته د باربیډوس په نړیوال کرکټ لوبغالي کې یم، چیرې چې نن ټاکل شوې ده چې د افغانستان او د هند لوبډلې د شلوریز کرکټ نړیوال جام په دویم پړاو د غوره اتو لوبډلو په پړاو کې سره مخامخ شي. بې له شکه چې مهمه لوبه ده د دواړو لوبډلو لپاره. افغانستان په خپل ګروپ کې ښه ځلیدلی و، 3 لوبې یې وګټلې. په وروستۍ لوبه کې له ویسټ انډیز سره یو څه خرابی وشو، خو کپتان راشد خان ویلي دي چې له هغو تېروتنو یې زده کړه کړې ده او هڅه به کوي چې بیا تکرار نشي. د هند لوبډله په خپل ګروپ کې د جدول په سر کې وه، ډېرې لوبې یې وګټلې او اسانه لوبډله نه ده. طبعا یوه پیاوړې لوبډله ده، د شلوریز نړیوال جام پخوانۍ اتله پاتې شوې ده، خو په دې نړیوال جام کې ډیری شنونکي په دې باور دي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره دا د حیرانتیا خبره نه وي که کومه لویه لوبډله ماته کړي. په تیر ګروپ کې، په تیر پړاو کې په خپل ګروپ کې د نیوزیلند په څېر لوبډله ماته هم کړله، نو تمه کېږي چې افغانستان به هم ښه لوبه کوي، تمې ډېرې ورته کېږي. او په خپله کپتان راشد خان هم وایي چې لوبې ته په بشپړه توګه چمتو دي. بې له شکه چې خوندوره لوبه به وي. باربیډوس هماغه لوبغالی دی چیرې چې د دې شلوریز نړیوال جام پایلوبه به هم ترسره کېږي د دې میاشتې په وروستیو کې. افغانستان به دلته خپله لوبه له هند سره کوي، له دې وروسته یې 2 نورې لوبې په سینټ وینسن په کینګز ټاون کې کېږي چې له استرالیا او له بنګلادیش سره به مخامخ کېږي.